مسلمان ځوانه د وطن دفاع د وطن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن دفاع لکه المنځ بکړم د وطن د کفر ارتداد او استبداد په وړاندې لکه غر مستقیم او مقیم ودرېږه. د حق داعیې مزل دې لا ګړندی کړه، د باطل په وړاندې د درېدو هور دې لا غښتلی او میړنی کړه. د شیطان له وسوسو او د عصیان له دامو ځان وساته. مسلمانه ځوانه د فولادي مټو زور او شور دې ښکاره کړه، د الحاد خونې بربنډې کړه، د ظالمانو او جابرانو د سیسې شنډې او ارادې یې لنډې کړه. پر دشمن دې د تورې وارونه سندریز او بریدونه تندریز کړه. توکل د کائناتو په څښتن کوه، مبارزه دې په وینو او تن کوه. مسلمانه ځوانه د عمري چغ په ازانګو د پارس او روم امپراتورۍ ړنګېده غواړي. د امویي، عباسي او عثماني خلافتونو تاریخونه له نظره تیرېده غواړي. بخارا او سمرقند بیا خپلېده غواړي. په نړۍ د مسلمانانو راج او باج راتله غواړي. مسلمانه ځوانه د انتاکیې، جزائر او طرابلس شهید حماسې در په یاد کړه. د بیت المقدس او اقصا مسلمانې پرګنې در په یاد کړه. طارق بن زیاد د غرناطې در په یاد کړه. موسی بن نصیر د سبتې در په یاد کړه. د زنګویانو وفاداري معیار او د صلیب یرغلونه مهار کړه. د بت شکن د تورې وارونه تکرار کړه. د ابدال ویاړونه تکرار کړه. د ایوبي صلاح الدین کارنامې وګوره او د پاپ دسیسې وګوره. مسلمانه ځوانه عقبه بن نافیس تونس آزاد کړه. قصر الحمیرات وګوره، اندلس آزاد کړه. فاتح د شام، قاهرې، مراکش او بغداد څخه د وخت یوسف بن تاشفین، محمد بن قاسم او طارق بن زیاد څخه. مسلمانه ځوانه د طاغوت او د جعلي لشکرو پر خلاف پوځي جګړه وکړه، سیاسي جګړه او فرهنګي جګړه وکړه، منظمه فکري جګړه وکړه. د استشراق او تنصیر له چل او دوکې ځان خبر کړه. پر دې وخت او موقع ځان خبر کړه. د استقلال او ازادۍ روحیه دې ژوندۍ ساته، همیشنۍ یې ساته. په رب عقیده او بروسه ولره. مسلمانه ځوانه له ساینس او ټکنالوژۍ سره، له کیمیا، فیزیک او بیولوژي سره، له جرمني او انګریزي سره ځان عیار کړه. د غرب دسیسو ته ځان چمتو او تیار کړه. د عصر فتنې د رب په نصرت او لوی همت له منځه یوسه. د تربیت او اعداد د رمزونه زده کړه. د اتحاد درسونه او د جهاد بابونه زده کړه. میل دې په زخه برابر کړه، په نښه برابر کړه. قلم دې اماده ساته، تازه ساته. مسلمانه ځوانه سلامتیا دې غواړم، استقامت په دین رسول الله دې غواړم. د نفس او شیطان له خطاو په امان سي، په ټوله نړۍ لکه لمر روشان سي. لیکوال ستاسو ورور ذاکر نایاب ویاند محسن احسان. حدراکی عن رولینگ پروت بکړم، حل د جالسن رولینگ پروت بکړم.